یو شاعر دا خبره کړی ده او سخکولی خبره کړی ده دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني وی د زړه د دړکن چې د زړه چې درځي نو دا بار بار دی انسان ته وی چې دا جون چې د هم د سکندونه دی منټونه دی لکه ته دې ستن ته وګوره دی غړی کې جدن نه چې څنګه دړقي ستاسو زړه درځي دغه شان چې د ژوند روان دی ژوند د سکندونو کې دی او د منټونو کې دی ډیر ژوند نشته یا منټونو یا سکندونه ژوند یو کتاب دی او د دې کتاب نوم دی دنیا ژوند پوره وګړ کتاب دی او د دې کتاب نوم دی دنیا او دا کتاب ختميږي په دې باندې چې کله د دنیا ختم شي یو غټ کتاب دی قسمه قسم واقعات او قصې په دې کتاب کې پرتی دي انسانان قسمه قسم قصې په کې نه پرتی او د دې دنیا مثال دي سي دي او په دې دنیا کې چې کوم خلک اوسېږي د دې مثال دي سي لکه یو سړی چې ودی کله چې سړی ودی او خوب کې قسمه قسم حالات دي نه چې څوک د आवाज کې یا د غړې په आवाज باندې ډېر پاسینو بازار پورې وخاندې ویزه او زودو مو ما خوب لیدو دغه شان د دنیا را منګ اوس ټول ودی اوس منګ ود پراته اوس مو خوبونه نو را پاسو بکنه کله چې ملک الموت راشي او مونږ ته وځي تاسو جون ختم شي په ورځ به مونږ را پاسو نو د دنیا دا ولنه د اخره پوری انما هي لحظات قصيره معموله ته کې ژوند دی او یو ورځ به تم په یادونو کې او په قصو کې پاتې شي یو ورځ به ته په یادونو کې قصو کې پاتې کی زمونږ مشران ولې په قصو کې نه پاتې شي یو کال مونږه تیر کو پورا او نوې کال را روان دی یو کال پورا زمونږ نه لاړ سره د نیکانو او د بدیانو خپل بدیان ته یاد لري چې لیکلي خدای ته وایي چې وما كان ربك نسيا صدر ابن خنيري تنه غیر شيري ته د کال کې ګوره څومره نافرمانی رب العالمین کړی څومره کارونه د دې کړي چې هغه د شریعت خلاف او خو هغه رب العالمین ته یاد او ما كان ربك نسيا یو کال دې سي تیر شو چې وایي نه کاني وي بدیاني وي او ټول خبري نوٹ شوی د دې خبره ځکه الله په قران کې وایي چې کله د قیامت پر ورځ د کتاب او عمل نامه ښکار کم او د خلکو له ورکم نو مجرمان به هغه ورځ چي وي او هغه ورځ بربادونه کوي او حسرتونه کوي او د ګوتی بچی چیخ بلی او سبوي ويقولون يا ويلتنا ابو بدوي چې هي تبعید نن زمونږ د پاره ولي تبعید السدله تاسو چې وي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة دي كتاب خو نه وړ خبره پرې خو نه غټه پرې خو دا تیر شي چې کوم کال لاړ دي کې نه وړ خبره پاتې شي نه غټه پاتې شي ټول د رب العالمین سره لیکل شي دی اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله يجب الانسان تجري خپل کتاب خپل وایزه چې تاسو له مطمئن شي خپل کتاب وایته ته پته ولي الله خو چې سره ظلم نه کوي کنه سچ ته کړی دي هغه ټول لیکل شي کته دې ژوند نه फायदा غستې ده نو ډېر خوش قسمت او کله ژوند نه دی फायदा نه غستې نو زه خو یم چې ته د لاسنیوي حقداري چې درشو ته د لاسنیو رب العالمین هغه جهنميانو ته د قیامت پر ورځ به دا خبره کوي کوم چې به جهنم ته ځي کافران مجرمان فاسقان والعياذ بالله الله به غوته دا خبره کوي چې تاسو له عمر درکړو او تاسو فائدې نه واغست دا خبره الله په قران کې کړي په سوره فاتر کې ځکه الله سوي اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ولما تاسو دومره عمر نو درکړي کپاغي کې تاسو نصيحت قبل ولې نو تاسو به قبول کړي وي هغه عمر د نصيحت قبل ولې د لپاره کافي حکم چې متا سره درکړو رب العالمین د مؤمنانو صفت کړي دي کوم چې خپل جون نه फायदा غستې په سورۃ الحق کې الله وی كلوا واشربوا هنيئا الله یې جنتیانو ته وایم چې خوري اسکی مزه کوي خوشالياني نعمتونه
ولي الله تدوی ته دا خبره کې بما اسلفتم فی الايام الخاليه د وجد هغه اعمال کوم چې تاسو په تیر شو ورځو کې کړی دي هغه ورځو تاسو فائدہ غستی والله وی هغه ورځو کې نیکیانی کړی هغه ورځو د الله په بندګۍ کې تیر کړی یو خریس کوي وس د ورځې چې تیریږي په دې کې موږ ته یو خبر راځي او یو خبره مخې ته کیږي او غدا څنګه چې دا کال یو وخت شروع شو او بیا ختم شو نو دغه شان ستاد جنوب یو وخت شروع شو یو ورځ بس شي ختم بشي کال ختم شو کنه کال پاتې شو چې کال پاتې نشو نو ستاد جنوب پاتې کیږي ستاد جون هم په دې کلونو کې دی کنه نو دغه شان به ورځ هغه کال عمر شي کم چې بس اخره نه زمونږ خاص مرګري چې ماته یاد دی شخصي ز پیژنم غریبانو په تیر شي کال کې موږ سره وو او دا کال دغه دی پوره کېدو ولې اوس هغه په خاور کې پراته دي هغه جونې په دې کلونو کې ختم شو زموږ استاد جنوب په دې کلونو کې ختمي یو ورځ به دې سي راځي چې دا یو کال به زمونږ د پاره نیمګړی حسابي کې دې شي دا روان کال د کم کې چې اوس موږ داخلي دوه لرو د زموږ استاد لپاره اخرنه او نیمګړی حساب شي به موږ ډیر ارمانونه کوو چې زموږ هډیر کلونه تیر شي د مخکې پالتو تیر شي ارمان چې موږ باغی کې وېسه کړي وي بلکې درته دا خبره تیر ښکار کیږي عمر خو پرې ده څنګه چې دا کال شروع شو ختم شو نو د دنیا یو ورځ شروع شي دا یو ورځ به بالکل ختم شي او قیامت پرش حدیث کې دا راځي لا تزول قدم عبد يوم القيامه یو بنده قدمونه نشي خوځیدي مطلب چې مخ کې نشي تله حتى يسأل عن اربع تر دې چې سلور خبرو ته پوښتنه نشي سلور خبرو ته پوښتنه توشي نه بیا مخ ته تلش اولنی خبر رسول سموي عن عمره فيما افناه دې عمر ته پوښتنه کیږي د ژوند چې د دې په سکه تیر کړو دویم ته پوښ وعن شبابه فيما ابلاه او د دې ته پوښتنه تم کیږي چې ځواني په سکه ختمه کړو دریم ته پوښتنه وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق او د دې مال بدنه ته پوښ کیږي چې دا مال د کم ځینه ګټلې دی په سکه لګولې دی او اخرنه سوال چې بکیږي وعن علمه ماذا عمل فيه او چې علم کړی دا غنه به ته پوښ کیږي چې تا چې دا علم کړو باغې دې څومره عمل کړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند د یو منټ د یو سکند خیال وکاو رسول صلی الله علیه وسلم خپل ژوند کې یو منټ باغه پالتونه تیرو یو سکند باغه پالتونه تیرو بلکې دا خبره هغه مونږ ته کړی دا وی نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دو نعمتونه دي چې ډېر خلک باغې نه دي پوه شي او په دوکه کې پریوتی دي کم نعمتونه دي الصحه والفراغ روغ بدن او فارغ وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوه نعمتونو قدر چې غالبا خلکو نه کړي او درته زمانه نصیحت ته چې سچې شوی دا غشوی دی رب العالمین دې مهربانه بچی دې نو جون شروع دا روان چې کوم کال روان دي او کوم شروع کېدو ولې د دې لپاره یو نوې لایحه عمل کېدی یو نوې طریقه کېدی چې باغی کې تاسو رب العالمین ته خنیج دی شي رور استاد ورې جون کې ترقی راشي نو کې بیا دغه کال اخرنه حساب شینو دومره دي چې موږ خو سنه سکړی کړي دا زما تاسو ته نصیحت ته توبه وباسي نه جون شروع کړي الله سبحانه وتعالى به ټول به رحم وکړي